دا د خوست نړیوال هوایي ډګر دی او له دوبۍ څخه الوتکه راورسېده او کېناسته. په خیر راغلی وطن ته، بیا خوست ته، سیده خوست ته. الحمدلله خبرې نشم کولی، د زیاتې خوشحالۍ ډېر زیات خوشحالۍ. تقریبا خوست ته چې راځي تر 100 نه تر 130 پورې مسافر راځي په هر فلایټ کې. کورنۍ ماشومان چې د خپلو مسافرو د لیدو لپاره راغلي دي، خوشحالۍ خوندوره شیبه ده. ماشومان وینئ، مشران وینئ، ځوانان وینئ چې خپل مسافر ته ډېر خوښ بریښي. مسافر مو سیده خوست ولایت ته راغلی. خوست لکه په کور کې چې کېږي، دومره خوشحالي ده چې بس احساس نشته بل په دې نه. هفته کې 4 الوتنې کېږي چې 2 له دې خوا نه کېږي او 2 له خارج دوبۍ هېواد نه خوست ولایت ته کېږي. موږ ډېر خوشحال یو چې نن دې خوست ایرپورټ ته راغلي یو. ډېره موده بعد بیا جزونه خدای خلاص کړل. شکر دی خوست نړیوال هوایي ډګر خلاص شوی دی. ډېرې ستونزې هوارې شوې دي، مسافر ډېر په ارام سره راځي، بیا بې تکلیفه را روان وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو، د افغانستان په ښکلي خوست ولایت کې او نن راغلی یم د خوست نړیوال هوایي ډګر ته. تاسو وینئ چې دلته په دې وروستیو کې یو ځل بیا نړیوالې الوتنې هم پیل شوي دي. د دغه ولایت زیاتره اوسیدونکي چې دي مسافر دي په عربي ممالکو کې، اروپا کې، امریکا کې او داسې نورو هیوادونو کې. دوی ورته ډېر زیات خوښ ځکه بریښي چې د دوی مسافر ډېر تګ راتګ لري نورو هیوادونو ته. خو دا چې مسافر ستړي له نورو هیوادونو څخه کابل ته راځي، بیا له کابله ځان ته ټکسي موټر نیسي یا دغسې له خوسته ورپسې کورنۍ هلته ورځي، نو ډېر په تکلیف وي او هغه ستړیاوې 2 برابرې وي چې له لرې هیوادونو څخه راځي، بیا دلته له کابله په لوګر، په پکتیا او بالاخره بیا خوست ته رارسیږي چې یو ستر جنجال یا لویه ستړیا ده د دوی لپاره. خو له نیکه مرغه چې اوس دغو مسافرو ستونزه یو څه اندازه حل شوې ده او په اونۍ کې 100 پروازونه الوتنې له دوبۍ څخه د خوست هوایي ډګر ته کیږي او مسافر سیده خپل ښار او خپل ولایت ته راځي. نو غواړم چې د خوست هوایي ډګر په اړه تاسو ته نن دا خپرونه چمتو کړم او د دې هوایي ډګر په اړه به لا ډېر زیات معلومات ترلاسه کړو. جالبه یې دا ده چې نن نو یوه الوتنه هم شته ده. نه پوهېږم چې راځي او که ځي، په دې اړه به بیا وغږېږو. خو پیل کې راځئ چې د اتصالات مرکزي دفتر ته لاړ شو. هغوی د لوګو او د نوم بدلولو ځانګړي مراسم لري، به وګورو. وكان الله بكل شيء عليما. Today is a very special day for all of us. It's a day that marks a new chapter in our journey. Today we proudly unveil our new identity, E& Afghanistan. The transition to E& Afghanistan reflects our commitment to becoming more than a telecommunications provider.
فراتر از دنیای ارتباطات. هم ستړی مشي مشره جوړ په خیر جنت خفه مشي ډېره مننه صحت دې څنګه دی الحمدلله وشکر لله د خوست ګرمۍ ورسره څنګه یې بالکل الحمدلله گزاره کوي خوست ښه ده ښه ده که نه تاثیر نه کوي په تاسو باندې نه عموما تاثیر نه کوي نوم مبارک نوم مې حاجي طالب ده ډېر ښه او خپله د کومې سیمې اوسېدونکی لکاڼو د تبۍ کلي د لکاڼو د تبۍ کلي ډېر ښه هلته هوا څنګه ده بالکل بیخي یو شی هوا ده ښه هوا ده د ښار سره توپیر لري بالکل یو شی ده یو شان چاته انتظار یې دلته مې وراره روان ده وراره په انتظار یو وراره ته په انتظار یې څومره وخت وروسته راځي یاره تقریبا کال یې وشو له کوم ځای څخه راځي دوبۍ څخه دوبۍ کې مسافر دی دوبۍ کې مسافر دی ډېر ښه پخوا دغه مسافر به له نورو هیوادونو چې افغانستان ته راتلل ناسته به د الوتکې په کابل کې وه بیا بلاغیزې څخه یا کورنۍ ورپسې ورتللې یا به ټکسي موټر کې راتللو اوس نو له نیکه مرغه دا دی د خوست هوایي ډګر کې الوتکه ناسته کوي او دلته لنډ راکوزیږي په دې اړه که څه نظر لري الله تعالی ډېر رحم ده خوست الحمدلله کامیاب ده په تېره هېر د حکومت چې کوم هغه د اسلامي امارات دا د خوست په جوړېدنه کې ډېر کوشش کوي لګیا ده او دا اول ځله ده چې ایرپورټ یې خلاص کړو دا ښه خبره ده زموږ لپاره ډېره تسلۍ خبره ده ډېر ښه مشره څنګه زه ښه یم والله ښه یې جوړ صحت دې ښه طبیعت ښه ده ژوند ښه ده ډېره مننه خپله کزان وپېژنئ شکر زه خپله عیدمرجان د ډیري د پیران اوسېدونکی یم ډېر ښه ستاسو بیا څوک راځي ما یو ورور مې ده دوبۍ نه رسي ورور دی څومره وخت وروسته تقریبا 2.5 کاله کېږي 2.5 کاله وروسته دوبۍ کې مسافر الحمدلله دی نې ماشومان ورسره دي ورته روغلي یو هېڅ تکلیف نشته بس امن امنیت ده ډېر ښه مسافر ماشومان شته که نه شته دغه دی یو دغه ده دوالته دي راشه دلته ورشه که نه نن باید دا څومره خوښ اوسي او خبرې مو کړي که نه د دې څوک راځي ستړی مه شي څنګه یې د دې تره راځي دا هم خبرې نه کوي دا ولې دا نو خوشحاله دي بیا کتلې ده د میډیا سره چې یوه ځای شوي دي نه په دې وجه نه ډېر ښه مشره څنګه یې ته څنګه یې جوړې ښه تا به ښه د ژوندی مولې ښه جوړې مریض خانه ډېره مننه ژوندی اوسې کولی شي خپله ځان وپېژنو بس زه محمد امیر خان لکڼوال دا خبرې کوم موږ ډېر خوشحال یو چې نن دې خوست ایرپورټ ته راغلي یو ډېره موده بعد بیا جزونه خدای خلاص کړل دا ډېره ارامي ده وضع ښه ده هوا ښه ده خوست د ډېرې په ولایتو په نسبت ډېر ښه ده او تر ځوان مې روان دی ته په انتظار یو د دوبۍ نه زوی دی د دوبۍ نه را روان دی څومره وخت وروسته را روان تقریبا 8 کاله کېږي 8 کاله وروسته ولې دومره اوږده مسافر بل بچې ولې سره دي هلته اوسېږي که نه دا یې وسرسي ماشومان او کورنۍ سره هلته ټول هلته ده ځکه داسې او 8 کاله یې تېر کړل او اوس ستاسو پوښتنې ته را روان دی وطن لیدو وطن ته موږ سره ملاقات ته چې ولې ونه شو ډېر ټایم وشو که نه موږ یې ته خوشحالي په انتظار وي ته یې لوړ خوست په ایرپورټ کې دا یو لکه په خپله خونه کې پوه شوې دې ته موږ ډېر خوشحال یو موږ امارات نه ډېره مننه کوو چې موږ ته یې بیا ایرپورټ ته ضبط کړو هغې ځای نه ورځ یې سپاره شي دلته یې ورځ یې کوشي مخکې به دوبۍ کې شپې مالې ټوله شپه به یې تېروله اوس هغه د 4 بجې به کوشي په آرام سره کوم تکلیف به نه وي موږ ډېره مننه کوو ډېره مننه څه پیغام وینا خو نه لري چا ته خوستولو ته بس خوستولو ته چې خوشحال ده اوسېږي په دغه غني چې موږ میدان یوې خلاص شو خپل مسافر باندې دې سترسي او ټول مسافر د خدای په خیره روح استای کی خدای د عام نور ولکه وسله چې شوا ده امين کور ودا مننه ستړی مشه څنګه
جوړ صحت دې ښه دی چاته انتظار یې بین انور سي څوک انور نه ستا څه کېږي مو هیر دې شو هیر شوي دي چې څوک راځي او څه یې کېږي ستړی مه شي جوړ په خیر شکر دی تا به دې ښه دو شکر دی ته څرګې نوم مبارک نوم عبدالناصر ناصر جانه خپله چاته انتظار یې خپله ماما ته انتظار یم ماما ته انتظار وبلې د دوبۍ څخه او د دوبۍ څخه کاروبار هم دوبۍ کې دی کاروبار شکر دی په دوبۍ کې لري څومره وخت وروسته راځي تقریبا 2 کاله به کېږي 2 کاله مخته چې راغلی و څنګه راغلی و مخته چې راغلی په کابل باندې لږه څه ستونزه وه د مثال خوست نه به چې کوم موټر سپرلی ورتل پکې بدای راتلو څه ستونزه وه اوس شکر دی خوست نړیوال هوایي ډګر خلاص شوی دی ډېرې ستونزې هوارې شوې دي مسافر ډېر په ارام سره راځي بېر بې تکلیفه را روان وي بلې ډېر خوښ یې نو چې لنډ مو ماما دلته په خوست کې کوزیږي او لنډ کور ته ځي هو والله ډېر ورته ویاله بس شکر دی چې نړیوال خوست نړیوال ډګر خلاص شو موږ ډېر خوشحاله یو لنډ مسافر راځي او زه ډېر خوشحاله یم ډېره مننه ژوندی اوسې دوستانو راځئ لاړ شو دننه هوایي ډګر ته هلته الوتکه هم څو شیبو کې ناسته کوي هڅه به وکړو چې هغه مسافر چې را روان دي ځینې پکې وغږوو او دغسې د دې نړیوال هوایي ډګر انځورونه او حال به له تاسو سره شریک دوستانو دا د خوست نړیوال هوایي ډګر دی او له دوبۍ څخه الوتکه راورسېده او کېناسته پکې ډېری د دې ولایت مسافر دي دلته به هڅه وکړو چې د مسافرو انځورونه هم له تاسو سره شریک کړو نن به دغه مسافر ډېر زیات ځکه خوشحاله وي چې په خپل وطن په خپل ولایت په خپل ښار کې له الوتکې کوزیږي او پخوا دوی ته نو دغه ستونزه دغه مشکلات ډېرو چې کله به ستړي له سفر څخه راغلل راوبرسېدل کابل ته او له کابله به بیا د موټر مزل دوی ته پاتې و او د کابل خوست په دې لویه لاره به مزل کو ساعتونه ستړیاوې به یې زغملې خو نن له نیکه مرغه چې دوی په خپل ولایت او خپل ښار کې له الوتکې کوزیږي
حاجي صاحب ستړی مه شې، جوړ تازه تکړه، په خیر راغلی وطن ته، بیا خوست ته، سیده خوست ته. الحمدلله شکر جوړ صحت دې ښه دی، وخت سات ژوند په خیر صحتونه ښه دي، تېرېږي؟ ښه جوړې. سفر دې په خیر و؟ بالکل الله مهرباني ده. له دوبۍ څخه خو راغلې، خپله هلته کارونه او چارې هم په دوبۍ کې دي؟ نه هلته صرف کار کوو، کورونه هم نشته. کورونه هم نشته، کور دلته دی؟ کور دلته ده. ډېر ښه. څه مصروفیت لرئ؟ ډریوري کوو هلته. ډېر ښه. نوم مبارک مو؟ شریف الله. حاجي صاحب شریف الله. سفر څنګه و خوست؟ الحمدلله شکر. څو ساعتو کې له دوبۍ څخه راورسېدل؟ یاره 3 ساعته وشول تقریبا. لومړی ځل مو دی چې د خوست هوایي ډګر کې کېنئ؟ یاره خوست اول ځل و. اول ځل و. پخوا به چې راتلئ؟ پخوا به 15 ساعته تېرېدل د کابل نه. کابل نه تر خوسته پورې به 15 ساعته په دې کې تېرېدل، موټر کې یو دمه یو نیم ځای کې. ډېر تکلیف و، ډېر تکلیف و. څومره خوشحاله یې؟ ډېر زیات خوشحاله یم. سیده راغلی، خبرې نشم کولی، زیاته خوشحاله یم. ډېر زیات خوشحاله یم. بس تاسو هم ستړي یئ، وخت مو نه نیسو، څه پیغام څه وینا که زړه کې؟ ستاسې هر پروګرام زه ګورم. کور ودان. مننه. ژوندی اوسئ. بس ښه وخت تاسو ته په خوست کې غواړم. کور ودان. ستړی مه شې وروره، جوړ په خیر تازه تکړه، په خیر راغلی وطن ته او بیا خوست ته. ښه یې ښه جوړې طبیعتونه، ژوند یې ښه ده. ښه یې ښه جوړې. ډېره مننه. ژوندی اوسې. نوم مبارک؟ نوم مې ذبیح الله ده والا. د دوبۍ څخه؟ د دوبۍ څخه. کارونه هم دوبۍ کې دي؟ الحمدلله دوبۍ کې مې کارونه دي، هلته ګاډه چلوم، عربیانو سره کور کې. ماشاءالله. ډېر ښه. څومره وخت وروسته راغلی؟ یاره اوس مې کول پوره شوه ده، ډېر ټایم مې نه ده شوه. کال دې پوره شو. او خوست هوایي ډګر ته په لومړي ځل راغلی؟ نه دا مې دویم ځل ده. دویم ځل. مخکې چې کولا ورغلی وم بیا بان شولو، اوس دا دویم ور ده، اوس بیا راولل. قسمت مو ښه ده. یعنې بل ځل هم چې راغلی وې د خوست هوایي ډګر کې تیاری؟ او دلته راغلی وم بیا بان شولو، بیا چې زه اوس د کابل نه و؟ او بیرته تګ مې د کابل نه و. او دا ځل له خیره بیا خوست ته راغلی؟ بیا خوست ته راغلم، انشاءالله بیا به د هغې ځای نه ځم. که فعاله وي بیا به لمدیزي صاحب؟ انشاءالله. ټیکټ ما نه جانې کړی ده، بیا به ځم. څومره سهولت تاسو ته رامنځته شوی له دې؟ ډېر خوان کې ډېر ښکلی سهولت ده، ځکه چې موږ به ته عراق کې ډېر ستړي شولو چې یې ځای نه بیا یې کوبل نه بیا خوست ته تللو. اوس ورشه نږدې کور ته لاړ شه، ډېره ښه خبره ده، ډېر خوان کې. ډېره مننه. څه پیغام وینا کوئ؟ مهرباني، خوشحاله اوسئ. بس ښه وخت تاسو ته په خوست کې غواړم. ستړی مه شې. ژوند په خیر تېرېږي؟ بیخي شکر دی ستاسو. نوم مبارک؟ اجمل جان. اجمل جانه. نوم دې په تذکره کې ما اجمل جان دی؟ و. ماشاءالله. خپله صفت لري نوم دی. دا چا در باندې ایښی؟ مننه. پلار مې. ماشاءالله. پلار ته دغه نو مور او پلار ته دواړو ته ماشومان ګران وي که نه، که زوی وي که لور وي، او توپیر پکې نه کوي. بالکل بېشکه. خپله په کومه برخه کې دلته خوست نړیوال هوایي ډګر کې کار؟ زه خو خپله د کوم یار شرکت سره کار کوم دلته، او دلته د ایم ایچ بي برخې مسؤل یم. ماشاءالله. په یوه طیاره کې څومره مسافر وي داسې شوق؟ تقریبا خوست ته چې راځي تر 100 نه تر 130 پورې مسافر راځي په هر فلایټ کې. څنګه دي کار کول په دغه برخه کې، بیا وطندارانو ته خدمت کول د خوست په نړیوال هوایي ډګر کې؟ والله بیخي خوشحال یو، خوستوال هم ښه خوشحال دی له موږ خدماتو څخه. بس خدمات مو ښه روان دي انشاءالله. څومره وخت دی وشو په دغه برخه کې د تجربې؟ تقریبا تر 2 کلونو پورې رسیږي. ماشاءالله. ډېر ښه. څه پیغام وینا که لري؟ مننه. بس داسې خاص پیغام نشته، ټولو ته ښه صحت غواړم. کور ودان. مننه. خوشحاله شو. دوستانو، تاسو وینئ چې هغه کورنۍ ماشومان چې د خپلو
مسافرو د لیدو لپاره راغلي دي، د هرکلي لپاره راغلي دي. اوس نو راخوشي شو او خپلو مسافرو سره به ګوري. ځینې حتی داسې مسافر هم شته چې 7 کاله 8 کاله وروسته وطن ته راغلي، خوست ته راغلي، او دغه نو ډیره د خوښۍ او خوشحالۍ خوندوره شیبه ده چې تاسو ننداره کوئ. اوس به هر یوه کورنۍ، هر یو ماشوم له خپلو مسافرو سره، ورور سره، پلار سره، ماما سره، کاکا سره او داسې نور د کورنۍ غړو سره له کلونو کلونو مسافرۍ وروسته ګوري. دغه شیبې به هم ننداره کړو. دوستانو، هغه خوندورې او د خوښۍ شیبې دي چې ځینې مسافر نو له کلونو له میاشتو وروسته وطن ته راځي او له خپلو کورنیو سره، ماشومانو سره یو ځای کېږي. نن د خوست په هوایي ډګر کې بیا د خوښۍ ورځ ده، ځکه یوازې د راتګ الوتنه ده، بیرته تګ سبا ته دی. نو دغه مسافر چې ټول راغلي دي، نن د دوی راتګ دی وطن ته د خوشحالۍ شیبې دي. خو ځینو هوایي ډګرونو کې بیا چې وینو ځینې کسان خوشحاله وي او ځینې خفه په دې وي چې زیاتره کورنۍ غړي مسافر کېږي او له وطنه ځي. خو دلته نن یوازې وطن ته راځي. دا مسافر ماته ډېر نازولی ښکاري، ښه ډېر ګلانې ورته راوړي. ستړی مه شي، جوړ په خیر راورسېده. په خیر ورسېده. د کوم ځای نه؟ د دوبۍ نه. دوبۍ نه. ډېر ښه. وګورئ دا نو ډېرې خوندورې شیبې دي. ما سره ګل نشته که نه، ما به م ورته اچولی. ستړی مه شي، په خیر راغلی وطن ته. بس مهرباني. ماشومان وینئ، مشران وینئ، ځوانان وینئ چې خپل مسافر ته ډېر خوښ بریښي. څومره خوشحالۍ مشره، ستړی مه شي. ډېره خوشحالي، دومره خوشحالي ده چې بس احساس نشته بل په دې نه. او دې کې څومره خوند دی، څومره خوشحالي ده چې مسافر مو سیده خوست ولایت ته راغی. خوست لکه په کور کې چې کوز شي، لکه په کور کې چې په کور باندې دومره احساس کوو. څومره وخت وروسته مسافر راغی؟ 2 کاله شي چې لار شوی دی. څه مو کېږي؟ د تره زوی مو دی. د تره زوی مو دی. خپل نیت دی پرواز مې دی چې انشاءالله دغه ځای نه زه پرواز کوم سعودي ته. دوبۍ وي، دوبۍ نه سعودي وي، لکه سعودي ته باندې دوبۍ ته انشاءالله مې دغه ځای نه پرواز وي. خپله مسافر؟ خپله مسافر یم. په سعودي کې؟ په سعودي کې. کوم ښار کې؟ په ریاض کې. ریاض ښار کې. څومره وخت کېږي خپله راغلی؟ نه، اوس خپله راغلی. دا څه وشه چې 8 میاشتې چټي وه، اوس 6 میاشتې پوره شوې، 2 پاتې دي. 8 میاشتې چټي. خپله بیا کابل ته راغلی که خوست؟ نه، په کابل باندې. کله چې کابل ته رارسېږي بیا به څومره تشویش ټینشن وي ذهن کې چې ولا اوس به خوست ته ځي؟ نه، تشویش خو وي، خو چې خوست ته دلته راشي لارې بند وي، واوره وي، ټول روډونه بند وي. چې دلته راشي دا خو په کور باندې کوش ولي ډېره خوشحالي احساس کوو. ډېر ښه. مسافر به وغږوو، ستړی مه شي، بیا هم په خیر راغلی وطن ته خوست ته. شول داوی باز قربانی قابل منظیر شواس میش دوست هر وقت هر کلای ای سعی شورم. ډېره مننه. اول ورده مو کنه زه په خصم نه رول سعی شمیر خپل افغانستان تشکر ان شاء الله.
شکریا ادا کوي. څومره وخت کېږي مسافر یې؟ را 28 میاشتې نه ځای مو پیره کېږي. نه عموم کې عموماً خو 12 کاله موشي. 12 کاله لومړی ځل دی چې خوست کې کوز شوې. څومره توپیر وینې د کابل او خوست؟ ډېرې وینې انشاءالله. افغانستان چې خدای کوي انشاءالله په ترقي روان دی انشاءالله. ډېر ښه ستړی ډېر نه ښه شو. نه خوشحاله نه ډېر ښه درته خوست کې غواړو. جار شه مهرباني خوشحاله ډېره مننه. خوشحاله شو په لیدو باندې مو. کور مو ودان. ډېره مننه. بس ښه وخت له خپل مسافر سره ولرئ. دوستانو یو څو انځورونه د هوایي ډګر وګورئ او ځینې معلومات به د دې هوایي ډګر په اړه هم ترلاسه کړو. درنو لیدونکو، ترڅنګ مې د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي صاحب محمد صابر صابري ولاړ دی. له دوی څخه به د خوست نړیوال هوایي ډګر په اړه لا ډېر زیات معلومات ترلاسه کړو. بیا هم ستړی مه شي، جوړ په خیر. خیر شي، مننه کوره مدن الله خوشحاله که. بس په لیدو مو خوشحاله شو او ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. تاسو نه هم مننه، الله خوشحاله که. مهرباني کولی شئ د خوست نړیوال هوایي ډګر په اړه راته معلومات راکړئ چې فعلا ترې کومې الوتنې ترسره کیږي؟ قدرمنه، د خوست ولایت د هوایي ډګر نه په هفته کې 4 الوتنې کیږي چې 2 له دې خوا نه کیږي او 2 له خارج دوبۍ هیواد نه خوست ولایت ته کیږي. یعنی 2 الوتنې ترې کیږي او 2 تګ دي او 2 راتګ. او 2 راتګ دي. دواړه دوبۍ ته دي. دوبۍ ته دي دواړه. او د دې سره په څنګ کې د مؤسساتو چې کومې الوتنې دي هغه دلته خوست ولایت ته کیږي. یعنی په داخل کې چې کومې الوتنې د بیلابیلو مؤسسو څخه ترسره کیږي مؤسساتو کیږي هغه خوست ولایت هوایي ډګر ته کیږي. داسې شخصي الوتنې بیا نشته لکه د کامیار یا د اریانا افغان شرکت الوتنې نور ولایتونو ته؟ نو هغه په ابتدا کې د کابل او د خوست تر مابین دا الوتنې وي، خو دا چې زیاته سپارلې نه لرله، دې وجې نه هغه الوتنې پای ته ورسېدې. د سهولتونو په اړه که راته ووایاست چې په دغه نړیوال هوایي ډګر کې څومره سهولتونه شته او اسانتیاوې هیوادوالو ته خوستیانو ته برابرې شوي دي؟ نو تاسو خپله دلته ولیدل، الحمدلله د خوست هوایي ډګر عملي د مسافرو دپاره ډېر زیات سهولتونه رامنځته کړي دي. یو لوی سهولت دغه ده چې د خوست ولایت څومره مسافر دلته چې راسي د خپلو کورنیو ته رسېدلی سي ځکه مسافه نږدې وي. دویم دوی ته خپل کورنۍ، فامیل، ماشومان، ورونه او دغه ټول هوایي میدان ته دلته استقبال ته راځي. او نور دغسې سهولتونه دغلته په داخل کې د زنانو دپاره د چک او د پاسپورټ د ټاپې ویلو دا رقم ته د دوی دپاره کراول، د زنانو دپاره ځان ته انتظارګاه، د هغوی دپاره د موټرو ځان ته جای، د نارینهو دپاره ځان ته، دا ټول سهولتونه دلته موجود دي. ماشاءالله ډېر ښه. ستاسو په نظر مسافرو لپاره څومره اسانتیا برابره شوې ده چې د کابل پر ځای د دوی سیده الوتنه خوست ولایت ته کیږي؟ نو دا خو د تاسو به د مسافرو نه هم پوښتلي وي، د خوست مسافر او د مسافرو کورنۍ له دغو سهولتونو نه ډېرې زیاتې خوشحاله دي او تقریبا په 100 کې هغه که زه ووایم چې 99% دوی دپاره د خوست د میدان هوایي ته د سفر اسانتیاوې رامنځته کړي دي. ځکه د کابل او د خوست تر مابینه تقریبا 5 ګنټې 4 ګنټې موټر لاره ده. هلته چې دوی له هوایي ډګر نه راوځي وخت ضایع کیږي، او دلته د راتګ هم اسانه ده، مسافه هم نږدې ده، او د هوایي ډګر کې هم دلته نسبتا هغه سهولیات زیات دي، نو مسافرو باندې زیات وخت نه وځي. څه وایې دا اوس خو مازدیګر د شاوخوا 15 بجې دي. په خوست کې چې
څه سیمې دي او څه مسافر دي که نه لکه بېلابېل ولسوالیو ته دوی به له هوایي ډګره بیا ځي خپلو کورونو ته ټول به تر ماښامه پورې خپلو ځایونو ته خپلو کورونو ته ورسیږي او انشاءالله دا و چې 5 بجې دي نو ماښام 7 بجو څه باندې پاوباندې اذان کیږي نو له دغه ځایه تر ځاځي میدانه تقریبا 2 غنټې 1.5 غنټه لاره ده او د خوست له هوایي ډګره د موږ د ولایت هغه لرې سیمه ځاځي میدان ده 2 منډو نږدې دي دغسې علشیر بکس بري نورې سیمې دا ټولې نږدې دي ټولو سیمو ته خلک له ماښامه مخکې رسیدګي کولی شي او که کابل کې دا وخت د دوی الوتنه کینی نو ډیر به له ستونزو سره مخ وي اول خو نیمه شپه به را رسیږي خوست ښار ته بیا له هغې وروسته به خپلو سیمو ولسوالیو ته ځي ډېر زیات تکلیف ده دا خو چې دا ټیم کابل کې دوی ښکته سي نو بیا چې دوی له هوایي میدان نه راوځي 1 غنټه وخت پې وځي بیا 5 غنټې خوست ته سفر کوي بیا له خوسته چې 2 غنټې 1.5 غنټه خپلو اطرافي سیمو ته ځي نو دوی یا اکثر موږ مسافرو به کابل کې شپې کولې نه به یې غوښتل چې دغه ستړې شپه باندې کور ته راسي ډېره مننه تاسو نه هم مننه خوشحاله تاسو نه مننه عالم قدرمن لره خدای خوشحاله دوستانو د خوست نړیوال هوایي ډګر او له دوبۍ څخه ورته نن الوتنه تر سره شوه دلته کېناسته چې ډېر مسافر راغلل او ډېرې خوندورې شیبې مو په خپلو سترګو ننداره کړې خصوصا دا ماشومان چې له خپلو پلرونو سره یو ځای شو دغسې د کورنۍ نور غړي میندې پلرونه له خپلو زامنو سره نو ډیر سهولتونه له دې سره رامنځته شوي دي یو لوی سهولت پکې دا دی چې تقریبا شاوخوا 4-5 ساعته د موټر مزل پکې له منځه تللی دی چې مسافر کابل ته راځي بیا خوست ته راځي او د دې سره سره دلته یوه بله د خفګان خبره دا وه چې ما په خپلو غوږونو واورېدل د یو کس له خوا چې ویلې زما پلار هم مسافر و چې کله کابل ته راغی له کابله خوست ته په موټر کې راتلو ترافیکي پیښه یې وکړه او له بده مرغه چې په شهادت ورسېده دغسې ډېرې پیښې نورې هم رامنځته کېدې خو له نیکه مرغه اوس د دوی په وینا چې په خوست کې د دوی الوتکه ښکته کېږي لکه په خپل کور کې چې ښکته کېږي نو هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي په دې هیله چې د وطن په ټولو ولایتونو ښارونو کې دغسې نړیوال هوایي ډګرونه فعاله شي او وطنداران خپلو ښارونو ته سیده الوتنې ولري تر بلې خپرونې مو په یو مهربانه خدای سپارو الله مو مل شه د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ